د هرات سیلو چې 2 لوړ ټنه وزن لرونکي ترازوګان او 24 جریبه ځمکه لري له 1352 لمریز کال راهیسې فعاله دي او د 20,000 ټنو غنمو ظرفیت لري. په دې سیلو کې شاوخوا 15,000 ټنه غنم شته چې پکښې د تیر کال د بزګرانو له اضافي غنمو څخه 4,621 ټنه اخیستل شوي او د حج او وقاف څخه نږدې 380 ټنه غنم شامل دي. گندم از طبقه پایین به طبقه 14 میبره. به روی نهار همیشه گندم به دورانه. همین 8 ساعت یا 8.5 ساعت تایم کری که هسته. گندم از پایین میره به بالا، از بالا میره به پایین. حدود همی 4,000 تن ما به حدود 1 ماه این گندم نقل مکان میخوره. کندوهای داره، 40 کندو داره. دوی د امارتي له پوځي او ملکي ادارو څخه غواړي چې د پخوا په څیر له دې ادارې سره د وچې ډوډۍ قراردادونه جاري وساتي. از همین نانپزی که میگیریم یا مثلا از همین حق التسخیری که از گندم میگیریم، از اینا همه ما مالی دولت میدیم. همین شرکت های امارتی وسیله ولایت هرات این مالی دولت میده و پولی هم که بقیمون دیزی بمونه پس به همین اداره و به همین دولته. دا سیلو یو داخلي زینه او 2 ودانۍ څخه بهر یوه بیړنۍ زینه لري او همدارنګه یو اسانسور یا لیفټ هم لري. د چارواکو په وینا اسانسور اوس مهال غیر فعال دی او د جوړولو لپاره یې نږدې 1 میلیون افغانۍ ته اړتیا ده. تقریبا 14 طبقه گندم تخلیه میشه به سر جالیا 8 موتر تخلیه میشه میره زیر زمین. 2 طبقه زیر زمین از ذریعه نوار دوره‌ایه میره طبقه 14 میره طبقه 10 تخلیه میشه. تقریبا 40 کندو داره. کندوی 20,000 تن ظرفیت از اینه. کندوی 500 تن 20,000 تن ظرفیت از اینه. باز 4 کندو هم 250 تن 2,000 تن هم کندو مصرف داره که کلا تقریبا 22,000 تن ظرفیت از اینه. د یادونه وړ ده چې د دې سیلو د جوړولو کار په 1348 لمریز کال کې د جرمني شرکت زیمنز لخوا پیل سو او عملاً په 1352 لمریز کال کې فعالیت پیل کړ.